شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. څرنګه کولی شو چې د ساينس پیچلې اصطلاحګانې او کتابي علمي ژبه ساده او اسانه کړو؟ د سلام په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه آریا ارزو او زما ملګری میرویس امینی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. کله چې شاګردان په دې اصطلاحات پوه شي او د کلماتو په معنا پوه شي چې متن لولي بیا څه مشکل ورته نه وي. دا د محترم استاد محمد اسحاق نگارګر غږ و چې بشپړه مرکبه یې د پروګرام په اوږدو کې واورئ. او په دې پروګرام کې زموږ د بیلګیز لوست اوریدل مه هیروئ. نو که په دقت سره وګورو د انسان په وجود کې 5 حسونه شته دي چې هر یو ټاکلې دنده سرته رسوي. هیله ده چې تر پایه زموږ سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د ساينس په کتابونو کې لکه نور مضامین داسې ډېرې اصطلاحګانې موجودې دي چې د زده کوونکو د پوهې او درک وړ نه دي. همدارنګه د کتاب علمي ژبه هم کله ناکله زده کوونکو ته د پوهېدو وړ نه وي او دا مسایل او اصطلاحګانې د زده کوونکو په ورځني ژوندانه کې هم ښه کارول کیږي. په دودیز ډول د دې اصطلاحاتو تدریس او زده کړه په میخانیکي ډول ترسره کیږي. دا په دې معنی چې زده کوونکي درس په یادوي خو دوی نه پوهیږي هغه درس چې دوی وایي هغه څه معنا لري او مفهوم یې څه دی. ښه به دا وي چې ښوونکي زده کوونکي د لوست په موخه او مفهوم وپوهوي او دا هغه وخت ډېر ښه پلي کېدای شي چې زده کوونکي د لوست په پیچلو لغاتو او اصطلاحګانو وپوهیږي. د مثال په ډول په کتابونو کې داسې اصطلاحات لکه جاذبه، توازن، مرکب، استناج او داسې نور راغلي چې زده کوونکي د دې په معنا نه پوهیږي. نو ښایي ښوونکی دوی ته د داسې اصطلاحاتو معنا وروښيي. راځئ په دې اړه د محترم استاد محمد اسحاق نگارګر مرکې ته غوږ شو چې څه وایي. محترم استاد، د ساينس په کتابونو کې ځینې اصطلاحات لکه محلول، مخلوط، فقاریه، خواص او داسې نور شته دي. نو دغه اصطلاحات څنګه ارزیابي کوئ؟ دلته دغسې ده چې یو خو شاګرد د کلماتو په معنا نه پوهیږي او دوم دا چې د اصطلاح په تعریف نه پوهیږي. دا دواړه باید یو له بل سره بیل شي. په اول صورت کې مثلا معلم کولای شي چې په صنف کې یو ډیره ساده تجربه وکړي. که معلم ځان سره یو ګیلاس د اوبو واخلي او یو څه مالګه په جلا جلا توګه او شاګردانو ته ښکاره کړي او هغو نه پوښتنه وکړي چې دا څه ده، هغو ټول وایي چې دا مالګه ده. بیا ورڅخه پوښتنه وکړي چې دا څه ده، هغو وایي چې دا اوبه ده. بیا ورو ورو دا مالګه په اوبو کې واچوي او کاشوغه ووهي چې مالګه په اوبو کې له منځه لاړ شي. کله چې مالګه له منځه لاړله نو استاد بیا پوښتنه کوي چې دا مالګه څه شوه. شاګردان ورته وایي چې مالګه په اوبو کې ورکه شوه. هغو ته وایي چې اوس دا اوبه لږ وڅټئ وګورئ چې څنګه ده. هغو چې ګوري چې اوبه تروه ده پوهیږي چې دا اوبه ځکه تروه ده چې مالګه پکې ده که نه. هغه وخت هغو ته وایي چې دغه شي ته محلول وایي ځکه چې مالګه په اوبو کې ویلې شوی له منځه تلې ده، ځکه موږ ورته محلول وایو. همدغسې مخلوط کولی شي چې دوه شیان مخلوط کړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې مخلوط یو فیزیکي حادثه ده چې شیان بیرته سره جلا کیدای شي او ورته وایي چې دا مخلوط دی. همدغسې د خواص په هکله باید تاسو ته ووایم چې استاد د هغه تجربې نه په استفادې سره کولی شي چې شاګردانو ته ووایي چې د مالګې خاصیت دا ده چې په اوبو کې ویلې کېږي او له منځه ځي، دا یې خاصیت دی. او راغلو فقاریې ته چې فقاریه باید له فقره چې هډوکي ته وایي له هغه سره ارتباط پیدا کړي او شاګردانو ته وویل شي چې فقاریه یعنی هغه ځناوران چې ټول د هډوکو قالب لري هغو ته فقاریه ویل کېږي. کله چې شاګردان په دې اصطلاحات پوه شي او د کلماتو په معنا پوه شي چې متن لولي بیا څه مشکل ورته نه وي. نو په دې اړه د ښوونکو او زده کوونکو ستونزې کومې وي؟ د استادانو ستونزې ډېرې زیاتې دي
اوله ستونزه دا ده چې مثلا ډیر شیان زموږ په مکاتبو کې نشته دي، مګر کله چې موږ وایو چې له محیطي شیانو څخه استفاده وکړي، د دې خبرې معنا دا نه کېږي چې معلمان مثلا باید لاړ شي له بازار نه یو شی په بیه واخلي، مګر هغه شیان چې په محیط کې پیدا کېږي لکه د اوبو او د مالګې مثال چې ما تاسو ته درکړه، نو په دې صورت سره که معلم له محیطي شیانو څخه کار واخلي، د مشکلات هم تر یوې اندازې پورې کمیږي او د شاګردانو مشکلات هم کمیږي، ځکه چې هغو په اسانه توګه د درس په مفهوم پوهیږي او معلم هم دونه زیات تکلیف نه لري چې بار بار بیا ورته تکرار کړي، مګر په دې شرایطو کې طبعا مشکلات بیخي له منځه نه ځي. د محترم استاد اسحاق نگارگر په وینا د دې لپاره چې زده کوونکي د کتابونو علمي ژبه او مغلق مفاهیم زده کړي او په معنی وپوهیږي، نو ښایي هغه اصلاحات دوی ته د بیلګو او ژوندیو مثالونو څخه په کار اخیستنې واضح او روښانه شي او د شونتیا په حالت کې د تجربو څخه کار واخیستل شي ترڅو زده کوونکي لغات زده کړي او په معنی وپوهیږي. رښتیا هم دا د ښوونکي مهارت دی چې څرنګه زده کوونکو ته د کتاب علمي ژبه او نااشنا لفظونه د دوی په ژبه واړوي او د ژوندیو بیلګو او مثالونو د ورکولو په مرسته لوست دوی ته واضح او روښانه کړي. د دې کار د عملي بڼې د ښودلو لپاره تاسو محترم اوریدونکي د سټډیو د بیلګیز لوست اوریدو ته رابولو. ښه خوږو زده کوونکو، نن به کوم لوست وایو؟ د 5 ګونو حواسو. ډیر ښه ورښته، خو ته څه پوه شوې؟ ما په کور کې خپل سبقونه لوستي دي. او څوک چې کور کې سبقونه لولي همدغسې به پوهیږي. خو دا 5 ګونې حواس څه ته وایي؟ زه به دا ټول لوست تاسو ته ښه واضح کړم، خو له دې مخکې یو کس پورته شي او دا لوست یو ځل له کتابه ولولئ. زه وایم. شور مه کوئ ګرانو زده کوونکو. سپوږمۍ ته یې ووایه. ښه ښوونکي صاحب، 5 ګونې حواس یا حسونه لوی خدای جل جلاله په خپل عظیم قدرت سره انسان داسې پیدا کړی دی چې وجود یې لکه د یو ماشین په توګه کار کوي، لکه څرنګه چې د ماشین هره پرزه یو خاصه دنده ترسره کوي، د انسان د وجود هر غړی هم یو خاصه دنده ترسره کوي. ډیر ښه، پاتې برخه به ورښت ولولي. د مثال په ډول د غوږونو په وسیله اورو، د سترګو په واسطه د خپل چاپیریال شیان وینو، نو که په دقت سره وګورو د انسان په وجود کې 5 حسونه شته دي چې هر یوې ټاکلې دنده سرته رسوي. بس دی، نور به ګېډۍ ولولي. ګېډۍ ولوله. ښه ښوونکي صاحب، دا حسونه په لاندې ډول دي: اول ذایقي حس، دویم د لمسې حس، دریم د شامعې حس، څلورم د بصري حس، پنځم د سمعي حس. ډیر ښه، اوس به څوک وایي چې په دغه درس څوک پوه شول که نه؟ ښوونکي صاحب، د سپوږمۍ او رخ په لوستلو خو پوه شوم. خو کومه برخه چې ګېډۍ لوستلې پېغه پوه نه شوې؟ ښوونکي صاحب، پېغې کې ډېر ګران ټکي وو، لکه شامعه، سمعه، باصره او داسې نور. ورخطا کېږه مه، زه به په دغه ټولو خبرو تاسې ښه وپوهوم، خو لومړی په دې ښایي وپوهېږو چې هر انسان د 5 حسونو خاوند دی، چې لومړی د ذایقې حس دی. ذایقه څه ته وایي؟ څنګه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ګورې خوږو زده کوونکو، کله چې موږ یو څه خورو او یا څکو، د همدغو شیانو خوند چې موږ احساسوو همدې ته ذایقه وایي، چې دا کار د خولې او ژبې په مرسته ترسره کېږي. نو اوس به راشو د شامعې حس ته، خو زه به لومړی له څانګې څخه یوه پوښتنه وکړم. څانګې، تا کوم وخت کوم ګل خپلې پوزې ته نږدې کړی دی؟ هو ښوونکي صاحب، د ګلاب بوی مې ډېر خوښېږي. ډېر ښه، همدا بوی چې تاسو یې احساسوئ همدې ته شامع وایي، یعنې د شیانو په بوی باندې پوهېدل دي او دا کار د پزې په وسیله ترسره کېږي. ښه نو اوس به راشو د لامسې حس ته. کله چې ډوډۍ له تناره څخه راوځي او تاسو یې په لاس کې ونیسئ، هغه به څنګه وي؟ توده وي. څه پوه شوئ چې توده وي؟ کله چې په لاس کې واخلو سوځوي مو. ښه، موږ چې ګرموالی، سوړوالی، کلکوالی، نرموالی او نور حالتونه معلوموو، دې ته لمس کول وایي او دا کار د پوستکي په وسیله ترسره کیږي. پوه شوئ ګرانو زده کوونکو؟ هو ښوونکي صاحب، زه ښه پرې پوهېدم. په هر چیز چې موږ لاس وښو او د هغه کلکوالی، نرموالی، تودوالی او سوړوالی معلوموو، دې ته لمسه حس وایي. خوږې همداسې ده. ښوونکي صاحب، دا بلې څه ته وایي؟ د بصري حس. زه به یې درته وایم، خو ته لومړی ماته ووایه چې ته همدا اوس په دې ټولګي کې څه شی وینې؟ تاسو، خپل ملګري، توره داړه، کړکۍ او دیوالونه وینم. ښه نو،
همدا چې تاسو دغه ټول شیان وینئ همدې ته د باصري حس وایي، یعنی هغه حس چې د هغه په وسیله انسان کولی شي هر شی وویني او سترګې د دغه حس آله ده. ښوونکي صاحب یعنې هغه څوک چې ړانده وي هغوی دا حس نه لري؟ هو هیلې ړانده ځکه ړانده وي چې د لیدلو حس نه لري. ښه ګلالۍ ماشومانو، تاسو خو زما خبرې ښې واورېدې او پرې وپوهېدئ؟ هو ښوونکي صاحب. ښه، تاسو چې دغه خبرې واورېدلې دا اورېدنه مو د څه شي په مرسته وکړه؟ دا مو د غوږونو په مرسته وکړه. موږ ټول غږونه د غوږو په مرسته اورو. ډېر ښه. د غږ اورېدو ته د سامعې یا اورېدلو حس وایي چې د غوږونو په وسیله ترسره کېږي. ښه نو اوس به تاسو یو راته د یوه حس په هکله وغږېږئ. خوښه مو ده؟ هو ښوونکي صاحب. د سټوډیو بیل ګیټس لوست خو مو واورېد چې ښوونکي په څومره مهارت او د زده کوونکو په مرسته کتابي لفظونه او لغتونه په اسانه ژبه واړول. ښه درنو اوریدونکو، دا اوس زموږ د نن ورځې پروګرام چې تاسو ته مو وړاندې کړ. که د دې پروګرام په اړه مو وړاندیزونه یا نیوکې درلودې، زموږ په پته یې راولېږئ. د افغانستان د لومړنیو زده کړو پروګرام یا ایپپ د رادیو له لارې د ښوونکو د روزنې برخه، د MSS دفتر، کور شمیره 114، د برېښنا کوټ تمځای، د کله پشتې لوی سړک، کابل، افغانستان. د یادونې وړ ده چې زموږ د راتلونکي اونۍ پروګرام به د ټولګي د تنظیمولو په اړه وي او همداراز زموږ د سباني پروګرام اوریدل چې د ټولنیزو علومو په اړه به وي مه هېروئ. تر راتلونکي پروګرامه تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارو. خوښ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو، له شو چې پوه شو، له شو چې پوه شو، هغه چې